السلام علیکم ناظرین. په صوبه خیبر پښتونخوا کې څومره بجلی جوړیږي او دغه بجلی نه صوبه خیبر پښتونخوا ته څومره حصه میلاویږي؟ راځئ چې نن وګورو چې زموږ صوبې ته تر کوم حده پورې خپل حق میلاویږي. ناظرین، د مشرقي پاکستان د جدا کېدو سره سره په مغربي پاکستان کې هم 1 یونټ سیستم ختم کړی شو. خو دا 1 یونټ سیستم صرف د انتظامی حد پورې ختم کړی شو او وفاق اوس هم صوبو ته ډیر عیني حقوق نه ورکوي او په خاص توګه باندې د خیبر پښتونخوا ته د ابتدا نه خپل حقوق نه ورکوي او دیتا هر قسمه مشکلات جوړوي. وفاق چې خیبر پښتونخوا ته څومره مشکلات جوړوي هغه ورته په فاینانشل میټر کې یا د دیو حقوق په ټایم نه ورکوي او یا یې ریسورسز هړپ کوي. نن موږ خپل باز صرف د بجلی د مد پورې محدود ساتو. په پاکستان کې موجوده د بجلی ټوټل پیداوار 44035 میگاواټ دی او په دې کې هایډرو الکتریک بجلی یا د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي د هغې مقدار 10635 میگاواټ دی. په دې حصه کې خیبر پښتونخوا تقریبا 6000 میگاواټ بجلی پیدا کوي. یعنی د ملک more than 50% د هایډرو الکتریک بجلی پیداوار دا صرف خیبر پښتونخوا کوي. په ټول ملک کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو صلاحیت تقریبا 60000 میگاواټ دی او په دې کې د خیبر پښتونخوا صلاحیت هم 30000 میگاواټ دی. اوس د ملک د قانون مطابق چې فیډرل گورنمنٹ کومه بجلی جوړه کی نو د ټولو نه اول به هغه نیشنل ګریډ سټیشن ته داخلوي. د هغې نه بعد به نپرا هغه د خپل قانون مطابق هم په ټول ملک کې ډسټریبیوټ کوي. په دې تقسیمي کار کې هم وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا سره مختلف قسمه لوبې کوي. دوستانو، د خیبر پښتونخوا د بجلی ټوټل ډیمانډ صرف او صرف 3300 میگاواټ دی. یعنی په خیبر پښتونخوا کې 6000 میگاواټ بجلی جوړیږي او دیو د دې بجلی نه صرف 3300 میگاواټ استعمالولی شي. خو دغه بجلی چې کله نیشنل ګریډ سټیشن ته داخله شي نو وفاق واپس خیبر پښتونخوا حکومت ته صرف 1700 میگاواټ بجلی ورکوي. هم د دې وجې د صوبې په زیاته حصه کې مسلسل لوډ شیډینګ وي او د صوبې معاشي ترقي ناممکنه ده. د دې سره سره په ملک کې چې څومره د بجلی ترسیل کیږي نو هغه هم ډیر په آوټډیټډ لاینز کې کیږي. نو د دې وجې نه د دغه بجلی نه تقریبا 20% لاین لاس هم کیږي او دا شرح زموږ سره نږدې ګاونډي ملک چینا کې صرف 3% ده. د دې نه علاوه په صوبه کې چې کومه بجلی پیدا کیږي د واپډا سپوکس پرسن مطابق په دې باندې پی یونټ خرچه صرف 3.5 روپۍ راځي. خو وفاق دغه بجلی واپس د خیبر پښتونخوا عوامو ته په 65 روپۍ پی یونټ سره ورکوي. د دې سره سره د 1973 د آئین آرټیکل 161 کلاس 2 مطابق چې په کومه صوبه کې هم هایډرو الکتریک پاور جنریټ کیږي نو د دغې بجلی به دغه صوبې ته نیټ پرافټ هم میلاویږي. دا نیټ پرافټ به څومره میلاویږي د دې فیصله په 1986 کې د ایجین قاضي فارمولې تحت وکړی شوه. وفاق اوس هم په دغه فیصله باندې عمل نه کوي او د خیبر پښتونخوا حکومت 1510 ارب روپۍ نیولې دي. د دې نه علاوه چې خیبر پښتونخوا ګورنمنټ کومه بجلی جوړه کړې ده او د هغې نه یې وفاق ته ورکړې ده د هغې هم 6 ارب روپۍ بقایجات وفاق نه ادا کوي. هم دا وجه ده چې وفاق په ښه منظم طریقه باندې صوبه خیبر پښتونخوا د مالی بحران شکار کړې ده. دا د بجلی په مد کې څه اهم معلومات چې په خیبر پښتونخوا کې بجلی څومره جوړیږي
او دیو ته واپس د دې نه څومره حق میلاویږي او د دیو د حقوق څومره استحصال کیږي. خپل ډیر خیال ساتئ.